تاسو وګورئ د تیر وخت ماضي چک کې چې په یو ستنه باندې سیاست خلکو کړي، په ستنو باندې کړي دي، په کلوټ هم سیاست شوی، په ټرانسفر هم سیاست شوی. خو الحمدلله مونږ په دې سټیج باندې دا وایي چې مونږ په لاره کوڅه یا په کلوټ باندې کم از کم سیاست نه دی کړی. ولې دا د دې خلکو حق دی او موږ له حق ورسو. باقي د دوی ښه او بد دوی خلک په خپله پوهېږي. پیر موسی زنده‌باد زنده‌باد وي پیر موسی. او د پیر صاحب مونږ انتهایی شکرګزار یو ځکه چې دا روډ تاسو یې د ډیر وخت نه خراب او دا د چا ذاتی نه و، د عام سړي روډ او د هر کلي خلک به پرې راتلل او ډیر خلکو ته مونږ ویلي مو خو چا ونه کو. او بس خدای د عزت وکړي چې د مونږ له دا روډ وکړو او انشاءالله چې نور به هم راله کوي چې څه ورته وایو کوي به. پیر صاحب انتهایی ښه سړی دی، مینی صاحب زمونږ ډېر یو زه که دا ووایم چې د هغه کم ستړی کوي خدای کو داسې یو سیاسي سړی کوي چې هغه هم کوي که نه، نو د هغه هم شکرګزار یو او د پیر صاحب هم شکرګزار یو. ستاسو د ټولو ډېر شکریه چې تاسو دا محفل ښایسته کړو او دلته راغلئ. ټولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د خپل طرف نه، د خپل یونین کونسل له طرف نه او د ویلیج کونسل له ټي پي د طرف نه د ایم پي ای صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې هغه موږ ته دا روډ منظور کو او په دې باندې انشاءالله ډېر زر اوس د دې افتتاح وشوله، په دې باندې به کار روان شي. نو زه د دې ټولو خلکو د طرف نه د ایم پي ای صاحب شکریه ادا کوم او د ایم این ای صاحب هم شکریه ادا کوم چې هغې دلته هغه ته خو موږ بابا سویګیس لقب ورکړی دی او زموږ ایم پي ای صاحب چې دی پیر مصور خان غازي دا بابا روډ دی. د ټولو نه اول خو ستاسو یو جهان مننه شکریه ادا کوو ستاسو د ټولو چې دلته موږ له د راتلو دعوت راکړو. حاجي صاحب خبره وکړه ابراهیم حاجي صاحب چېرې دا روډ د ډېر زمانې نه چې کوم دی نو خراب او تر اوسه پورې چا نه و ټیک کړی. حاجي صاحب تا ته یو خبره کومه چې کوم کار چا نه دی کړی او څوک یې نشي کولی انشاءالله هغه پیر مصور خان غازي به کوي که خیري. باقي تر څو چې د کوالټۍ خبره ده او د کار خبره ده نو زه تاسو ته یو خبره کوم چې ما په خپل یونین کونسل کې زما چې کم کارونه شوي دي تاسو یقین وکړئ که چېرته رالی او لږه تماشه مو کړه چې تاسو وګورئ تاسو به حیران پاتې شئ چې ملګري وایي چې داسې کار په اسلام آباد کې کېږي دا کم کار چې دلته شوی دی. د دې بنیادي وجه څه ده؟ د دې بنیادي وجه دا ده چې زما ایم پی ای چې کم دی نو دا کرپټ نه دی او 2 نمبر نه دی. السلام علیکم. عزتمندو ملګرو خبرې وکړلې او کوشش کوو چې مختصر خبرې وکړو، د وخت په مناسبت سره خبرې وکړو. د ټول نه مخکې خو بس زه دا ووایم چې دلته زیاتره چهرې چې کمې ناستې دي نو د دې نه زیاتره خلک واقف دي چې زما نیکني کلی هم دا دی. نو زه به چې کله هم راتلم نو دا یو روډ و چې دا انتهایی د دې کلي ډېر زیات اهم ضرورت و او زه به دا د هغې سره ووایم چې یاره دلته به لکه ډېرو کسانو به د دې ډیمانډ هم راتلو او دا ډېر زیات ضرورت هم و. چونکې مونږ په تیر ټیم کې هم کوشش دا کړو چې یاره مونږ په هغې کې شاملو خو هغه ټیم سره روډونه ډېر شول نو دا بیا پاتې شو، بلکې دا مونږ جیکا کې ورکړی چې په جیکا کې مونږ د خدونه تر د ډوډا بابا پورې ټول ورکړی چې هغې کې مونږ وې دې کې به وباسو. او په هغه ټیم سره چې کله د کرونا کووډ 19 نالو نو د هغې د لاسه جیکا کم سکیمونه چې هغه
کینسل شو دا روډ په هغه کې هغه د جوړه پاتې شو الحمدلله مونږ نن دا روډ باضابطه افتتاح کوو چې دا 2 کیلومتر روډ چې کم دی د دې ځای نه غالبا چې زړ صادرو خوښه دغه طرفونو پورې برسي 2 کیلومتر د په دې باندې لاګت چې کم دی 2 کروڑ 43 लाख रुपए لاګت راځي ان شاء الله دا به زر نظر تیار شي ان شاء الله د خلکو دا کم تکلیف او کم مشکلات دا بخل شي د ګریویټي سکیم په نوم باندې مونږ یو سکیم شامل کو چې هغه صد پاسه د 1 روپو دی چې مونږ به د جبن د ملکنټری چې کم نه راغلي مونږ به د اغه زینو برو چتو او دا غینه کاپی یونون کونسل کم از کم 15 شپږ یونون کونسل به د وبو د صفو وبو کورونو ته ان شاء الله مونږ د وبو ورکو تاسو د وبو دا کم تکلیف چې ان شاء الله دا به ختم شي دا غي سره په ایمان شپه ورځ تم نه دی کتلی چټه تم نه دی کتلی ما خپل چټه ورځم چیف منسٹر له منسټران له ورکړی د چیر زو د القې له پیدا راوړم او ان شاء الله د چا په کارونو د چا په کردار باندې تنقید نکو چیر پلان کې دا نه دی کړی پلان کې دغه نه دی کړی خو ان شاء الله د دې علاقې د لپاره د ترقې د لپاره مونږ هغه ګامونو چت کړی چې الحمدلله په هغه کې مونږ ډېر حد پورې کامیاب یو ان شاء الله راتلونکي ټیم کې د اختر نه بعد زه الله نو امید کوم چې موږ چیف منسٹر صاحب دلته راولو او د دې علاقې چې کم پسماندګۍ دي کم مشکلات دي د کوم سره زموږ د عوام مخ ان شاء الله موږ په دغه غټ غټ اعلانات کوو او په دې حلقه کې به زموږ سره ان شاء الله چې منسٹر کاپی لا ساړی او زموږ به ان شاء الله کاپی سکیمونو کې هغه اعلانات کې او په د نقد اعلانات ان شاء الله کدل د څوک دونه قرباني ورکول شي او د سمکه د جنازګاه د لپاره وقف کولی شي ان شاء الله جنازګاه او بیرته جوړه کم دا زما سره د نن اعلان دی یو خبره کوم دا زموسته د ټیکس پیسې دي ما چرته پټې نه دي خرڅ کړي او نه زمونه مخ کې چا پټې خرڅ کړي دي دا زموسته د ټیکس پیسې دي دلته چې څومره طریقایتي کار کیږي کوشش دا کوي چې هغه ته خپل نگرانی کوي خپل ودرېږي یو کار غلط کیږي بالکل سٹاپ کوي ما ته ټلیفون کوي انجینیر ته ټلیفون کوي هر هغه کار چې واځي دا نه دروړو چې سم کیږي د سرکار پیسې په کم ځای کې لګي د دې موته بالکل تپوس کولی شو چې غلط کاری بندوي ان شاء الله زه بوله راځم انجینیر بوله راځي اکسین بوله راځي او دا کار چې کوالټي کوانټیټي برابر نه بالکل و بنديږي